د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. امریکا او اسلامي امارات په کابل او واشنگټن کې د سفارتونو د بیا پرانیستلو په اړه بحث کړی دی. ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلامي امارات به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې بګرام ونیسي. د کوربه هیوادونو څخه د افغان کډوالو په شړلو کې زیاتوالی یوازې په تېره یوه ورځ کې 1900 کورنۍ له ایران او پاکستان څخه شړل شوي دي. او په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په اړه خوشبیني د حماس او اسرائیلو پلاوي مصر ته تللي تر څو تړون نهایي کړي. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لاله یم. اسلامي امارات په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستو، په کابل کې د امریکا د سفارت د بیا پرانیستلو په اړه له امریکا سره خبرې کړي دي. او افغانان به هیڅکله هم د بګرام په ګډون د دوی ځمکې په هیڅ حالت کې چاته د سپارلو اجازه ور نه کړي دي. اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد دا خبرې د سکای نیوز سره په مرکه کې ترسره کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد سکای نیوز ته وویل چې اسلامي امارت په کابل کې د امریکا د سفارت او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستلو په اړه بحث کړی دی. څلور کاله کېږي موږ فکر کوو ناخوالې نورې موږ په دې اړه بحث کړی دی او غواړو چې دواړه سفارتونه په کابل او واشنگټن کې بیا پرانیستل شي. ښاغلي مجاهد د بګرام هوایي اډې او د امریکا لخوا د دې اډې د بیرته نیولو په اړه د ټرمپ د څرګندونو په اړه وویل چې افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې بګرام ونیسي. او پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي، نوموړي روښانه کړه چې ډیری هیوادونه په شخصي توګه د حکومت په رسمیت پیژندلی دی او دا یوازې روسیه نه ده چې اسلامي امارت په رسمیت پیژني. افغانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې خپله ځمکه که په هر حالت کې وي چاته ورکړي. اما بازگشایی سفارت امریکا منحصر که شد در کلاسیک معامله سازی شاید به خاطر ارائه خدمات بیشتر و منافع خود امریکا اگر صورت میگیرد این مسئله ربط به رسمیت شناسی حکومت افغانستان نخواهد داشت. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوا په ور د بګرام هوایي اډې د بیرته نیولو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حکومت د اسلامي امارت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی او که اسلامي امارت له دې سره موافق نه وي نو بدې پیښې به رامنځته شي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب. فاطمي صاحب سړی مشه وخت بخیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. فاطمي صاحب، د ښاغلي مجاهد خبرو ته په کتو څومره اسلامي امارات و امریکا په تعامل کې سره نږدې شوي دي او آیا په ټوله کې د اسلامي امارات رسمیت پیژندنه د امریکا له لوري نږدې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لاله صاحب او لیدونکو او ریدونکو ته. د ذبیح الله مجاهد دا خبرې چې واورېدلې الحمدلله په دې باندې ډېر د خوشحالۍ ځای و چې په تسلسل سره چې کوم خبرې زه په خپل لیدونکو او ریدونکو ته او نړیواله سطحه باندې په خپل تحلیلونو کې کوم، دوه ټکو ته زامیش ټینګار کوم چې هغه په دې صحبت کې هغې باندې مهر د تایید ولګېده. یو دا چې زامیش دا وایم چې د ټرمپ خبرو پسې مه ګرځېږئ. ټرمپ خبرې هوایي دي او هغه خبرې کوي. دویم خبره دا ده چې د امارت اسلامي او د امریکې ترمنځ خبرې روانې دي او مثبتې روانې دي او ما د هغې تایید لپاره اوس خو ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړم، مخکې د هغې نه ذاکر جلالي هم دا خبره تاییده کړې وه او دا یې ویلي و چې د اسلامي امارت او د امریکې ترمنځ خبرې روانې دي او انشاءالله یو مثبتې نتیجې ته به دا رسیږي. نو په همدې اساس زه دا ویلی شم چې د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. دا به نهایتا په همدې منتج کېږي چې د نظامی اشغال مسله چې خلک مطرح کوي او دا خبره کوي دا کاملا غلطه خبر ده. د هیڅ د حقیقت سره کوم لاره نه لري. اسلام د افغانستان ملت، ګاونډیان او نړۍ او خپل کانګرس د امریکا او ملګرو ملتونو، یعنی په خپل امریکا هم پکې راځي، ملګرو ملتونو هم راځي، زموږ ګاونډیان هم راځي او ملت د افغانستان د دوباره نظامی اشغال ته نه اجازه شته ده، نه راځي او نه د امکان لري، مګر د امریکا په ډیپلوماټیک توګه، په امنیتي توګه او په سیاسي توګه افغانستان
افغانستان ته راتګ قرارداد تړل خبرې کول د کې هیڅ کوم شک نشته دی دا به ضرور کیږي ځکه امریکا د سیمې ته ضرورت لري امریکا دا سیمه چاته نشي پرېښودلی او دا نشي کولی چې د افغانستان چینایان او امریکا روسان یوازې نو هغه حتما د سیمه کې باید وسی خو دا به مثبت انشاءالله راتګي دا به د افغانستان په نقص نه دا به د افغانستان په ضرر نه او د دوو برابرو ملکونو په اساس باندې به یو تعادل او معادله به د قرارداد داسې به چې هغه به افغانستان خاورې ته احترام کوي افغانستان سره یعنی دوی به نظامی حضور ونه لري په افغانستان کې فاطمي صاحب بله نظامی حضور به امریکا ونه لري ځکه نن ښاغلی مجاهد ویلي چې هیڅ چاته اجازه ونه ورکوو نظامی حضور به هیڅوک ونه مني تاسو واورېدل چې امیر خان متقیم ویلي چې یو کس ته هم په نظامی لباس کې موږ دې ته اجازه نه ورکو که د یو عسکر په سر $1 میلیارډ هم راکړي هغه یو عسکر ورته نه منو د دنه نور واضح پیغام نشي کېدلی د ایران پیغام امریکې ته واضح و د روسانو پیغام واضح و او د چینایانو پیغام نهایتا واضح د دې اساس باندې دې نتیجې ته رسیدې شو چې امریکا په نظامی توګه نه راځي صحیح فاطمي صاحب ښاغلی ټرمپ بېرابېرې څرګندونې کوي نن یې بیا څرګندونې کړې چې موږ کولی شول په افغانستان کې دا جګړه یوسو دا خبرې کولې اوس دلته یو اجازه راکړئ فاطمي صاحب زما سوال نه ده مکمل فاطمي صاحب زما سوال نه ده مکمل فاطمي صاحب په ډېرې بښنې سره زما سوال نه ده مکمل فاطمي صاحب دلته چې ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونې کړې او د دې ترڅنګ وخت ناوخت یې بېلابېل نورو څرګندونې د بګرام باره کې کړې یو غټ تحلیل دلته د تحلیلګرانو له لوري دا موجود ده چې ښاغلی ټرمپ غواړي کوم چې اپسټین فایلز دي یا په ټوله کې د اپسټین کومه قضیه چې ده چې د ښاغلي ټرمپ نوم هم ورسره تړل شوی وایي غواړي چې توجه په ټوله کې یا د ټولو لیدلوری د ښاغلي ټرمپ څخه بدل کړي او راشي خلک د څرګندونو ته توجه وکړي د بګرام په اړه او د افغانستان په اړه تاسو هم همدغه تحلیل سره موافق هستئ دا خبره بالکل دقیقه ده چې هغه د توجه د نړیوالو برخو ته اړوي بل دا دی چې هغه زمیش زوایم 15 minutes fame یا 15 دقیقې شهرت پسې ګرځي چې دغه د ما د یو غټه خبر وکړله په شاستورخیان دنیا کې راځي په بحث لاندې راځي توجه د اصلي موضوعاتو نه اړول کیږي ځکه چې کومې وعدې دي هلته امریکایانو ته ورکړي دي په هغې باندې تر اوسه د عمل نه دی کړی کال یې په پوره کېدو کې دی په دویم کال ته ننوځي د انتخابات د درمیانه انتخاباتو سره مخامخ کیږي په هغې اساس باندې دی دا خبرې کوي نو د دې د خبرو وزن نشته دی وزن په هماغه شي کې دی چې کوم یو د اسټابلیشمنټ د خوا نه به وي او اسټابلیشمنټ به تصمیم نیسي او هغه خبرې روانې دي او انشاءالله هغه نتیجه ورکوي فاطمي صاحب فکر نه کوئ چې ښاغلی ټرمپ د امریکا ولسمشر دی او د امریکا ولسمشر باید یو څه شمیرلې خبرې وکړي داسې خبرې وکړي چې دقیقې وي واضح وي او د معلوماتو پر بنسټ وي دغه رقم څرګندونې خپله د امریکا د ولسمشر مقام کم نه راولي ګورئ دا هغه اصلي په حساب پرنسیپ د امریکې د یو رئیس جمهور لپاره دی چې باوقاره اوسي دقیقې خبرې وکړي بل دا دی چې چون د نړۍ رهبري او د هغې په غاړه ده باید مسؤلانه خبرې وکړي مګر هم داسې شخصیتونه پیدا کیږي چې هغه بیا د دې چوکاټ نه وتې تاسو ته معلومه ده چې د هغې ټرمپ پیسه کې ویل کیږي چې دا مروجه رئیس جمهور نه دی دا غیر مروجه رئیس جمهور دی کنونشنل دغه نه دی انکنونشنل دی یعنی دی په د رسوماتو عادات نه تعقیبوي دا د خپل د هغه کوم یو قواعد چې ورته ورکړل شوي دي دې ته ډېر شیانو کې اجازه نشته دی فرضاً یو مثال به تاسو درکړم د امریکا رئیس جمهور حق د موبایل نه لري امریکا رئیس جمهور حق د موبایل نه لري چې استعمال کړي موبایل ورسره نه دی استعمالوي موبایل دا په خپله د هغې د پرنسیپ نه خلاف یو دغه دی چې دا کار کوي ځکه چې دې کې ډېر خطرات دي رئیس جمهور ته د هغه د لوکیشن معلومېدی شي د هغې خبرې ټریس کېدی شي مګر هم دی کوي دا یو مثال په طور باندې تاسو ته ویلې ډېرې داسې خبرې نور په ټرمپ کې شته دی چې هغه دغه نه دي د عاداتو او رسوماتو د ډیپلوماتیک د امریکې خلاف باندې دي نو دا موږ نشو ویلی چې کم یو دا که خبرې دی کوي هغه وقار او دی ساتي ښکاره خبره ده چې د امریکې د وقار خلاف دي صحیح فاطمي صاحب که راشو دې خواته لږ به د امریکا کورنیو مسلو ته راشو څنګه چې د امریکا حکومت اوس مهال خپله فعالیت کوي یا په ټوله کې داسې خبرونه و چې د دوی اوسنی حکومت هم د بودجې په خاطر باندې شت ډاون شوی دی یا هم په ټوله کې د دوی بودجه نه ده پاس شوې د دې سربیره
فکر کوئ چې اوس په راتلونکو ټاکنو کې به هم جمهوری خواهان یا د ټرمپ مرستیال جی ډي وینس یا مارک روبیو به قدرت ته رسیږي که نه په راتلونکو انتخاباتو ټاکنو کې د ډیموکراتانو چانس ډیر ده چې قدرت ته راشي؟ حالات داسې ښیي چې د ټرمپ که دغه رقم ته چې روان دی حتی دا ویل کېږي چې کېدای شي خپل دوره د جمهوریت پوره نه کړي او جي ډي وینس د ځای ناستی شي ډېر زر تر دې حده دا خبرې روان دي ځکه که د یوکراین قضیه د لاسه ووځي او د ایران په قضیه کې دی ماته وخوري نو بیا ټرمپ مخکې نشي تللی بیا جي ډي وینس به ریاست جمهوري اخلي او دې ته به یو بهانه جوړوي او دا به دوی لرې کوي او که چېرته دوی په همدغې حالت مخکې لاړل نو بیا په درمیاني انتخاباتو کې معلومیږي چې د خلکو ټرین کم خواته دی د خلکو تمایل کم خواته دی درمیاني انتخابات همیش د امریکا د آینده راتلونکي انتخاباتو ټیز دي ځکه دې کې د کانګرس او د سنا لپاره کسان انتخابیږي او دغه انتخابات بیا د خلکو د ایډیا د نظریاتو انعکاس کوونکي نو موږ تاسو درمیاني انتخابات چې کله په 2025 کې شروع کیږي په دې کې به موږ ته معلوم شي چې امریکا کم خواته روانه ده ممکن دا علامت پکې راشي چې د دوبل دور لپاره د جمهوریت خواهانو دغه ټکل به لږ زره ضعیفه شي. زما وروستۍ پوښتنه به دا وي چې په ټوله کې امریکا اوس خپله پالیسۍ کې تر کوم حده کامیابه ده له ټولې نړۍ سره یعنې د چین سره د روسیې سره د اوکراین په مسله کې دې خواته منځني ختیځ کې فکر کوي چې امریکا د میدان وړونکې ده که نه امریکا یو نه بل پسې میدان یو بایلي هم په ایران حمله نشي کولی هم په غزه کې نسل کشي ترې کېږي که څنګه؟ امریکا لګیا دی د نړیواله سطح باندې یو میدان درګرده بایلي اقتصادي میدان تېنه په خطا کېدو کې دی ځکه چې قرضې په زیاتېدو کې دي سیاسي میدان او نظامی میدان هم تېنه په تلو په دې کې دی چې چین درګرده لګیا دی نظامي داسې اسلحات او دغه جوړوي روسان چې امریکا یې اوس فعلا نه لري د غزې مسله داسې یو مسله ده چې د امریکا ټول سیاسي دریځې د منفي او خراب خواته وړی دی او اعتماد په نړیواله سطح ورته لکهدار کړی دی تر څو چې د غزې مسله او انسان کشي کې د اسرائیل تر څنګ ولاړي د هغه حیثیت باندې به لویه ضربه او څوک به اعتماد پرې نه کوي بالخصوص هر ځلي چې په شورای امنیت کې دا د اسرائیل د غزې د مظلومو خلکو په مقابل کې د اسرائیل په نفع باندې ویتو کوي هغه ورځ باندې د خپل یو انتحاري کوي یا ځانمرګي په ځان انجاموي او دا په عمیقه تاثیر لري د امریکا په خارجه پالیسي او په هغې په روان باندې او په نړۍ کې د حیثیت ټیټوي بل دا دی چې د هره ورځ ملکونه چې ګواښوي لکه ونزویلا ګواښوه ایران ګواښوه افغانستان ګواښوه غزې ته وایه که 4 ساعتو کې د نتیجه ونه کړله خاورو سره د یکسان کومه دا ګټه ورته نه رسي د منفي اثرات لري او د امریکا کمزي ته نه وړي دا د امریکا په ضرر دی په ګټه نه دي. فاطمه صاحب وروستۍ پوښتنه یا بله پوښتنه هم ماته راپه یاد شوه چې فکر کوم ډېره زیاته مهمه او ضروره ده دلته آیا ستاسو لاندې فاطمه صاحب اوس مهال نړۍ بایپولر ده یا ټرایپولر ده څو قطبه لري 2 قطبه لري که نه اوس هم امریکا هغه هجمون ده یا په ټوله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو د نړۍ ډېرې چارې پر مخ بیایي؟ امریکا فعلا هم هجمنی لري مګر هغه اثر و رسوخ چې 2001 کې او په 2021 کې ختم شو دا یو دویم دا چې دنیا د ټرایپولر په طرف روانه ده مګر اول به دا بایپولر کیږي یعنی چین به را داخليږي نظام ته 2 قدرت به کیږي بیا به روس را داخلي یعنی چین او روسیه لا نه دي داخل فاطمه صاحب تاسو لاندې نه کاملا نه دي داخل درست دغه د ایران قضیه ته په کتو فکر نه کوي چې چین او روسیه هم تر یو حده پورې دوی خپل رول لوبولی دی کېدای چې د ایران موضوع باعث د دې شي چې دا 2 قدرت نړیوال قدرت شي او امریکا د نړیوال قدرت نه ولویږي صحیح او تاسو په دې باور یاستئ ځکه ډېری د نړیوالو چارو کارپوهان هم په دې باور یاستئ چې تر 2013 کاله به ډالر خپل اهمیت ونه لري او هغه چالش چې اوس مهال په نړۍ کې لري وبې نه لري تاسو هم پر همدې باور یاستئ؟ زه په دې باورم چې خپل امریکایان خپل ډالر کرش کوي او کریپټو کرنسي او بیټ کوین خواته ځي. درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی سید بلال فاطمي په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم د ګټورو معلوماتو څخه مو نړۍ مننه چې دعوت مو وکړه. مهرباني.
اوس هم د خبرونو دوام. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته رسېدلی ترڅو د اسلامي امارت له چارواکو سره د مجرمو افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه خبرې وکړي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې پلاوی د کورنیو چارو وزارت له مرستیال محمد نبي عمري سره له جرمني څخه افغانستان ته د مجرمو افغان پناه غوښتونکو د لیږد په اړه خبرې کړي دي. تر اوسه پورې اسلامي امارت د جرمني پلاوي ته د کابل سفر په اړه تبصره نه ده کړې، خو د اسلامي امارت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې په تېرې ورځ کې د پاکستان او ایران له پورو څخه د 1080 کورنیو د اخراج راپورونه ورکړل شوي دي. عزتمن لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم.